الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې دنیا د فائدې ورکولو شی ده. په دنیا کې چې د ټولو څه ښه فایده ورکوي هغه نیکه ښځه ده، نیکه زنانه. نو د دنیا ښه متاع چې کوم ده هغه صالح ښځه ده. چې نن زموږ د کورونو مزاج او فضا خرابه ده، د دې وجه دا ده چې موږ د ښځې دینداري ته نه ګورو، د هغې سیرت ته نه ګورو بلکې صورت ته ګورو. بس هر یو په دا پلټنه کې وي چې بس ښایسته وي، نور دې ته نه ګوري چې نیکه وي، صالح وي، سیرت یې برابر وي. نو ځکه بیا د کور ماحول سره خراب سي. که چیرې یو زنان نیکه صالح وي نو ستا د کور به ژوند برابر وي. چې ستا ژوند برابر سي نو ته به خوشحاله پر سکون باندې. زموږ کتابونه لیکي چې ښایسته ښځې ته چې ګورې سترګې به دې خوشحالي، لیکن نیک سیرته نیکې زنانې ته چې ګورې زړه به دې خوشحالي. نو زړه چې خوشحالی بیا به ته پر سکون یې، ته به په اطمینان وي. او که زړه دې خوابدې وي، سترګې چې هر څه ښایسته شیانو ته ګوري لیکن ستا زړه ته به سکون، آرام، راحت نه راځي. نو پکار دا ده چې سړی یو زنانه غواړي په هغه کې اول کوشش دا وکړي چې دینداره وي، د نیک سیرتي سره چې ښه صورته هم وي، دا خو بیا نور علی نور. او زه دا ځینې ملګرو ته دا وایم چې تاسې دا دعا کوئ چې یا الله موږ ته داسې زنانه راکړي چې صورت، سیرت، صحت یې ښه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې تاسې یو تسمه هم غواړئ نو د الله څخه غواړئ. نو زه به دې خلکو ته وایم چې دا مرکې موږ کوو دا په څه نه پوهېږي، دا تاله ښه زنانه نسي خوښولی، ته د الله څخه وغواړه. هر وخت د شپې تهجدو ته راپورته کېږه، دا دعا کوه چې یا الله ماته داسې زنانه را په نصیب کړي چې د هغه صورت یعنی ښایست رنگ برابر وي، د هغه سیرت عمل نیک وي، او د هغه صحت برابر وي. صورت، سیرت، صحت دا درې سره صفتونه پکې وي نو ظاهره خبره د دنیا به ستا دپاره جنت وي. لیکن دا به څنګه تا ته نصیب کېږي؟ الله یې درکولی سي. د الله څخه وغواړه. زموږ زنانې به یې رنګ خوښ کړي لیکن عمل هغو ته څه ور معلوم دی؟ که عمل هم ور معلوم سي، صحت یې څه ور معلوم دی چې جوړه ده که ناجوړه ده؟ نو د الله څخه دا دعا غواړئ، او دا دعا همیشه د حل مانځه څخه وروسته کوئ. الله به داسې زنانه در په نصیبه کړي چې هغه المرأة الصالحه یعنی د دنیا ښایسته متاع وي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.